د بې اسناده موټر سایکلونو د ثبت او محصول په تړاو د ګمرکونو لوی ریاست خبرتیا. د مالیې وزارت په وړاندیز او د ریاست الوزرا عالی مقام په منظورۍ په هیواد کې د جنایي جرمونو د مخنیوي او د بې اسناده موټر سایکلونو مالکینو ته د اسانتیا رامنځته کولو په موخه د هیواد په ټولو ګمرکونو کې د بې اسناده موټر سایکلونو د ثبت او ګمرکي محصول پروسه پیل شوې ده. د دې پریکړې له مخې د بې اسناده موټر سایکلونو مالکین مکلف دي چې ترتیب شوی فورما په کمپیوټري بڼه ډکه او 2 کسان د تضمین کوونکو په توګه چې حد اقل یوې برېښنایي تذکره ولري معرفي کړي. اوس مهال د هیواد په کچه بې اسناده موټر سایکلونو ته د ګرځېدو اجازه نه ورکول کیږي. نو د ګمرکونو لوی ریاست د بې اسناده موټر سایکلونو له مالکینو څخه په درنښت غوښتنه کوي چې له دې فرصت څخه په ګټې اخیستنې سره د خپل موټر سایکلونو لپاره قانوني سندونه ترلاسه کړي. مالکین کولی شي چې بې اسناده موټر سایکلونو د ثبت او محصول ترتیب شوی فورما چې په 4 برخو د ارادې د تښتن معلومات، د ارادې معلومات، د تضمین کوونکو په حیث د 2 کسانو پیژندنه او د ګمرک اجراعاتو ویشل شوی د ګمرکونو لوی ریاست په ویب سایټ custom.mof.gov.af کې د سندونو او قوانینو مینو د فورمې برخې ته په ورتګ سره ترلاسه کړي او له ډکولو وروسته دې تر ټولو نږدې ګمرک ته وسپاري.